چې کم سړی نور احساس ټچ کړه ټچ اے لالا دا واورئ که په ټي وي کې یئ په میکونو کې یئ په خود هلته م زما کور وران کو ته د سړي لورې ته ځان ته پوښتنه مړه چې ته ناست په توبې کې او د یو داسې جینۍ دپاره مطلب دا د کنځلې کې داسې الفاظ استعمالي د هغې جینۍ دپاره کومه چې په سوشل میډیا ډېره زیاته عامه ده کومه چې نن یو سره سبا بل سره د هغې جینۍ په سر باندې لګي خپل مور دې پرېښود خپل ماما دې پرېښود خپله هغه پاکه تروسه دې پرېښود کومه چې په کور کې په حیا عزت باندې ناسته ده ملګرو دا ویډیو راسره پوره ګورئ د نور احساس عاشق چې کوم دی بل را پاڅېدلی دی او هغه خبرې کړي دي چې هغه به ستاسو مطلب د خلک چې وي د خپونه به م خاورې وتښتي. السلام علیکم ملګرو ورونه بچی یم او تاسو له پتې چېرې دا یو ویډیو ډېره زیاته په وایرل روانه ده چې هر سید ولی شاه مطلب لاول خو دا خبره وه چې هر زیشان نور احساس مطلب وتښتوله نو والله زه داسې خندا م راته راشي ځکه چې یاره زیشان پې څه کول چې هغه وتښتوله بهرحال دغه تاسو به دغه ویډیو کتلي وي او دا په دې سایډ باندې تاسو وینئ اوس د نور احساس دغه عاشق به ورته ووایم ځکه چې میین دی به ډېر زیات هغه ډېر زیات په غوسه کې دی چې یاره د خپلې معشوقې ته وایي نور احساس ته وایي چې یاره ستا زما سره مطلب زاړه دغه دي او که تا داسې ونې او زه د ستا سره واده کولو ته تیار یم او مختلف قسمه داسې خبرې کړي دي او غوسه په څه دی ځکه چې تاسو ته پته څوک چې مینه کوي نو هغې بیا په منځ کې هغه غماز مطلب نشي برداشت کولی نو دی د زیشان ته وایي چې یاره ته زما مطلب رقیب جوړ شوی نو دا ویډیو به مو لکه کتلي وي خو د ویډیو مقصد دا دی چې لکه دومره کنځلو ته دومره خبرو ته ضرورت څه و چې یاره ستا داسې حکم ستا داسې حکم ناست په دوبۍ کې دی او دومره کنځل کوي او بیا د هغې جینۍ په سر باندې چې یاره مطلب هغه نن د یو سره سبا بل سره مطلب د پروګرامونو لځي هر ځای لځي نو ډېر ملګرو ما ته به یو ملګري تپوس کړی چې یاره خلک وایي چې یاره نور احساس زیشان سره وتښتېده نو چېرته وتښتېده خو مثال په طور پېښور کې به پېښور ته به تلي چېرته یو پروګرام و یا به مشاعره وه څه نه څه به و بس لاړه نو که بل ډرور سره به تله یا هر چا سره ګاډي کې تله نو که زیشان سره لاړ نو څه چلو شو خو سید ولی شاه پې غوسه ولیدې او دا خبرې لږې واورئ تاسو به کتلي مو ډېر زیات وایرل روانې دي چې یاره دا وګوره د نور احساس چې کوم سکرین شاټ وي څومره ثبوتونه نو هغه وایي د سید ولی شاه سره پراته دي او هغه وایي چې یاره که ته لایف رانلې نو بیا به زه د هر څه شیر کوم چې او زما چې څومره خیال دی د دې نه معلومیږي هم دا چې یاره سید ولی شاه دا دوبۍ ته دا بوتلي ده نو بس دا واورئ ښه چې کم سړی نور احساس ټچ کړه ټچ اے لالا دا واورئ که په ټي وي کې یئ په میکونو کې یئ په خود هلته م زما کور وران کو ته د سړي لورې ما دې دښمني جوړه کړه هلته د خپل ماما سره د خپلې ترور سره د خپل پلار سره د خپلو ترونو سره احساس که د پښتون لورې که نه څلوېښت ورځې مې د باندې ننګ کړی او 14 میاشتې مې د دوستانې او د یارانې شوي والله چې هر څه به میډیا ته مخامخ راوړم پښتنو ته به ږدم ته به د دیر د خاورې نه یې او ته به په تا به پښتنې مور سر نه یې تړلی خرې به د باندې تړلی دا ویډیو به مو کتلي وي بهرحال کنځل دي ډېر زیات ټول دغه کنځل کې چې یاره زه به داسې وکړم زه به ډز وکړم زه به داسې وکړم مړه نو دی ته هم ځان ته لږه لسړی وی چې یاره ته د یو داسې جینۍ دپاره مطلب خپل هغه خاندان پرېږدی هغه روغ جینۍ پرېږدی کومه چې مثال په طور تعلق وکړي ستا د ماما لور د ترو لور دی د هر څوک چې ده هغه چې کوم دی ته پرېږدې د یو داسې جینۍ دپاره چې یاره هغه په سوشل میډیا باندې عامه ده او بلکې زه به دا ووایم چې په سوشل میډیا بدنام هم ده نن یو سره سبا بل سره دا خو دا مطلب د هغوی بیا کار داسې دی څنګه چې اسما اخلاص ته داسې دام ده نو په تا باندې دغه ځای نه څه لور ولګي یاره چې مثال په طور باندې ته لګې کنځل کې زه به داسې وکړم او ستا علاج داسې دی اوس په دې په ارام پرېږدم او په سوشل میډیا دوباره راشو دا داسې وکړو دا داسې وکړو داسې خبرې وکړو چې یاره زما نه غلطي شوې ده او زه دا د سید ولی شاه دښمنان دي زیشان دي یا دي چې یاره د دوی نه خبرې ما ویستې او څومره مړه څومره د بېغیرتوب خبره ده چې یاره دا دومره خبرې ته کوې چې یاره تاله ما یو کروله اخیستې ده مختلف قسمه خبرې به دې کې کړي دي خو بهرحال یو خبره به دې کې بله هم ده چې یاره د هغه جینۍ دپاره دغه جینۍ چې یاره مثال په طور ته د یو کس نه پیسې خوري هغه ټولو ته وایم یاره دا مثال په طور د دوی د مثال دغه د کوم چې ډانسونه ولې جینکۍ دي چې ستا سره پیسه ونه ستا سره به بل سره پیسه ونه بل سره وایي دوی په صورت په شکل په دغه نه دي په عزت یې نه دي په خاندان یې نه دي خو صرف د پیسې سره کار دی نو دی هم دغه کار به کړی چې یاره بالکل هغه په یو نسبت باندې دی په حق هم دی د ده نه به پیسې خوړلي څه نورې خرچ خوراک به یې پې کړی ګران سامانونه به ورله لېږلي او بیا د بل سره داسې تلل دا خو بالکل د سړي په زړه نه جوړېږي لازم خبره ده نو ملګرو ویډیو دغه سید ولی شاه پورې ورسوي چې یاره ګوره د دا جینۍ نه چې کوم دی قلار شه ځان له ښه د حیا عزت ښځه چې کوم دی وګوره په کومه چې په کور کې ناستې وي لوپټه په سر ښه په کور کې دا موبایل دا څیزونه چې کوم دی نه کوي
او دا چې کومه ده مثال په تور باندې نن زیشان سره سبا بل سره نن یو سره سبا بل سره مطلب دا دی نن یو پروګرام کې سبا بل پروګرام کې نن پېښور کې سبا سوات کې بل ورځ اسلام آباد کې بل اوس پنډۍ کې کله یو ځای کله بل ځای خو ولا نه پوهېږو چې یاره تاسو مسافرو باندې مثال په تور باندې یاره څه شوي دي په تا باندې ځکه یو خو ته ژوند هم د مسافرۍ کې خو بیا خبرې هم داسې چې یاره بس خو د دغې نه ثابتېږي هم دا چې یاره مثال په تور باندې ده دا دوبۍ ته چې کوم دغه ټور باندې دا تلل نو د دې نه ثابته دا شوه چې یاره دا ده بولې ده دا خرچې او دا پیده کړي دي نو ځکه خدای داسې نیغ د غشي په شانتې را روان دي نو ملګرو ویډیو ډېره ډېره شیر کړئ او انشاءالله رزلټ به راوځي چې یاره مخکې څه کېږي د ویډیو د کتلو ډېره زیاته مننه